نو بعضې خلک وایي دا یو ملا منم هلکه ښه سړی دی که نه او دا کوم سیاسي ملا چې دی دا نه منم اصحاب کهف په تاسو چې کله تاریخ ګورئ دا نوجوانانو او هغوی د یو ملک نه هجرت کو د بېدینۍ د وجې نه د ظلم د وجې نه نو یو سپی ورپسې شو نو هغه سپي ته ویل ارجع واپس شه ته څه له ځې موږ خو د دې وطن نه ځو د ظلم د وجې نه د بېدینۍ د وجې نه ته څه له ځې نو هغه سپی ورته وایي په کوم وطن کې چې ستاسو ژوند نه تېرېږي او تاسو زندګي نه تېروئ نو زه هم د دې وطن نه هجرت کوم د هغه سپي کردار ته ګوره د هغه سپي محنت ته ګوره د هغه سپي چې د نیکانو خلکو سره مینه وه نو الله تعالی په قرآن کې د هغه سپي تذکره وکړله نو هلته یوه میږه یوه مشره هغه کشرانو میږیانو ته ویل ادخلوا مساکنکم سړو ته داخل شئ لا یهدمنکم سلیمان و جنوده سلیمان علیه السلام تاسو چیتې کوي یو لوی داستان دی په هر حال میږی چې کله قام ته یو د خیر خبره وکړله الله تعالی د هغه میږی خبره دومره خوښه شوله په قرآن کې ذکر کړله او هغه میږو هغه صورت یې کېښود نوم صورت نمل په یوه خبره اخري بله کول غواړم بعضې خلک وایي لکه دا مولان دی مولان په سیاست نه پوهېږي او د ملا د سیاست ته څه کار دی یوه خبره کول غواړم دنیا ته چې اول کس راغلی دنیا ته هغه ته آدم علیه السلام وایي هغه ابوالبشر دی د تمام انسانانو پیغمبر دی او د تمام انسانانو پلار دی هغه چې دنیا ته راغلی دی نو الله و انی جعل فی الارض خلیفه زه دنیا ته یو سړی درلېږم د هغه نوم به آدم وي هغه به خلیفه وي هغه باچا وي نو بعضې خلک وایي دا یو ملا منم هلکه شان سړی دی که نه او دا کوم سیاسي ملا چې دی دا نه منم